بانکي نظام خو په دې کې شک نشته چې اوس د ننګونو سره مخامخ دی او دا ننګونې داخلي هم دي او دا بیروني بعد هم لري. بعضې تعهدات او شرایط چې موږ د نړیوالې ټولنې سره کړي دي او د هغه په تطبیق کې یو څه مشکلات اوس موږ وینو. د دې ترڅنګ هغه پیشبینۍ چې موږ د بانکي نظام لپاره کولی چې زموږ بانکي نظام به دومره رشد وکړي چې د خارجي دنیا سره روابط پیدا کړي. هدف مې طبیعي د خارجي دنیا کې هماغه خارجي بانکونه دي او هغه بانکونه به زموږ په بانکونو باندې بیا اعتماد او باور وکړي. د هغې اعتماد او باور په اساس باندې به د دوی سره حسابونه افتتاح کړي. حسابونه به د قرض په شکل د پور په شکل دوی ته ورکول کېږي. ټوله دنیا کې دا یو مروج نظام دی چې یو بانک بل بانک ته پور په دې معنا ورکوي چې کله تاسو پیسې انتقالوئ که په خپل حساب کې پیسې هم نه لرئ هغوی تاسو ته پیسې انتقالوي او ستاسو مشتریانو ته پیسې تادیه کوي. دا د تجارت د پراختیا دپاره یو د مؤثر ترینو لارو نه په دې ده چې مشتری ته یا تاجر ته پیسې په وخت و زمان زر رسیږي. هغه مال د بل نور مملکتونو نه زر واردوي یا زر صادریږي او خپل حسابونه په اسانه تصفیه کولی شي. موږ دغسې یو پیشبیني لرله. متاسفانه اوس هر ورځ نه چې ګورو که بانکونه هغه ارتباطي حسابونه د لاسه ورکړي دي. د دنیا معتبرو بانکونو زموږ په بانکونو باندې اعتماد او باور نه دی پیدا کړی بلکې نور هم کم شوي د تیرو کلونو په پرتله باندې حسابونه ورسره بند کړي دي او یا ډیر محدود کړي دي. زموږ ډیر محدود بانکونه دغه سهولتونه اوس لري. هغه بانکونه چې ډیر د اعتبار زموږ د اعتبار د وړ بانکونه دي په داخل کې هغوی حتی په سره دی چې ارتباطي حساب به لري ولې پور نه لري، یعنی دومره باورمن نه دي چې هغوی ورته پور ورکړي. په داخل کې داخلي بود دا دی چې دلته هغه د تفاهم ژبه چې موږ باید د هغوی سره ولرو، د خلکو سره ولرو. مالی نظام خو ډېره غټې پایې لري، ډېرې پایې لري چې مالی بازار د بانکونو د اساساتو نه شمیرل کیږي. دا هغه بازاري چې دلته سرمایه گذاري کیږي، پانګونه کیږي. دا د مالی ادارات دپاره یو بازاري د هغه مرجعي چې دوی خپل اضافي پیسې دلته سرمایه گذاري کوي، پانګونه پکې کوي او د دې بازار څخه ګټه اخلي. دا هغه بازار دی چې تاجر که چیرته پیسې ونه لري د پیسې یا سرمایې پیدا کولو لپاره د دې بازار څخه پیسې ټولوي. دا هغه بازار دی چې دولت د خپلو لنډمهالو اوږدمهالو پروژو دپاره د دې بازار څخه پیسې ټولوي. حتی د بودیجې کمبود چې پیدا کیږي دې بازار څخه پیسې ټولوي. موږ په دغه تر اوسه پورې په دې ونه توانېدو چې دغه بازار توانمند کو، غنیتري کو او مؤثري کو. موږ دا بازار لرو، دا ډیر محدود بازار دی، موږ ته په میراث راپاتې بازار دی. زموږ د پیسو بازار یا مالی بازار دغه سره شهزاده دی. موږ په ځای د چې په ده دپاره یو مؤثر چوکاټ جوړ کړی وی، داسې چوکاټ چې د دې بازار کې کوم خلک چې فعالیت کوي هغه د یو چتر لاندې راغلی او په هغې چتر کې خپله همدې خلکو چې فعالیتونه لري دوی هم تجارت لرلی، ګټه یې اخیستلی او هغه خلک چې پیسې اضافي لري او غواړي چې سرمایه ګذاري وکړي هغوی هم ترې ګټه اخیستلی. دا چوکاټ موږ تر اوسه دوی دپاره داسې اماده نه شو کړلی. درېیمه اساسي برخه یې دا ده چې موږ د دې خلکو دپاره په نړیواله ټولنه کې یو همغږي باید پیدا کړې وه. زموږ اصطلاحات فرق کوي ولې که په جزئیاتو یې لاړ شو په فعالیتونو کې موږ په دنیا کې ورته مؤسسات ګورو چې هغوی فعالیتونه کوي، نورې دنیا ورته اجازه ورکړې ده، نو موږ یې ولې مطلق بند کړو؟ مثلا صرافان چې دي د دوی معادل په نوره دنیا کې ویسټرن یونین دی، تامس کوک دی، هغوی هم انتقالات کوي، ولې د یو چتر لاندې انتقالات کوي. نو موږ کولی شو چې خپل حواله داران د هماغې یو چتر لاندې راولو، دنیا په دې قانع کړو چې دوی ټول انتقالات زموږ د نظر لاندې کیږي او هغه د پیسو سره د تورو پیسو سره د مبارزې قوانین او د ملي تروریزم سره د مبارزې قوانین دا ټول شرایط او مقررات په دوی تطبیقیږي. نو زه په هغه وخت کې وایم چې موږ به بیا په دې توانېدلي اوسو چې موږ یو قوي، غني او مؤثر مالی نظام لرودلی اوسي. دا هغه یو پایه ده چې اوس نن سبا موږ ورسره لاس او ګریوان یو، ننګونې مخې ته راغلي دي. نو ما
خلاصه په همدغه باندې بحث دې دپاره وکړو چې تاسو سوال هم په دې بحث کې چې مشکلات شي دي. د دې ترڅنګ چې نور ننګونې هم شته چې موږ نظام څنګه پراخه کړو، د خلکو ته پکې کار څنګه پیدا کړو، دا نظام څنګه په اقتصادي برخه کې د حرکت یو منبع وګرځي، څنګه کولی شي دوی سهم زیات وسي ترڅو افغانستان اقتصادي رشد زیات ولري. دغه نور بخښونه دي. ستونزې دوه طرفه وي متاسفانه، او په دواړو کې موږ په خپله په هغه شکل باندې چې لازمه وه چې رسیدګي هم کړې وه، دا نظام هم په خپلو خپو ودرولی وي او دا نظام هم ممد د دې ټولنې او د دې هیواد دپاره جوړ کړی وی، تر په هغه شکل باندې موږ ونه توانېدو په خپله. په دې معنا باندې چې موږ چې کله آزاد بازار د مملکت دپاره ومانه چې آزاد بازار به د افغانستان اقتصادي نظام اوسي، نو موږ یو بله مرحله پخوا لرله چې هغه سوشلیستي اقتصادي نظام و. افغانستان اقتصادي نظام سوشلیستي اقتصادي نظام، موږ د هغې نظام څخه آزاد بازار ته تللو. د آزاد بازار دپاره تګ زما خپله تجربه دا وایي چې دفعتاً تګ ناممکن و، محال و. موږ باید یو میکانیزم د لارې آزاد بازار ته تللی وی. دا امکان په داسې شکل باندې برخورد کول د یو غټ نظام سره چې مطلق یې پرېږدي او یو نوی نظام شروع کړي، نو دلته مشکلات دا پیدا کوي چې هغه بشري منابع چې په هغې نظام باندې بلد دي هغه بیکاره کیږي. دویم د نوي نظام دپاره څومره سرچینې او منابع چې ته ضرورت لري هغه موجودې نه وي. دریم دا چې د ټریننګ او ظرفیت سازۍ لپاره ډیر وخت ضرورت دی ترڅو هغه کدرونه په دې سویه شي چې بیا په آزاد بازار باندې بلد اوسي. څلورمه برخه دا ده چې مونږ داسې یو ټرانزیشن یا انتقالي دوره نه لرله چې مونږ د سوشلیستي اقتصاد نه څنګه انتقال وکړو آزاد بازار ته، څومره فرصت خلکو ته ورکړی شي ترڅو هغوی ځان عیار کړی شي. دې سره دا خپله مستهلکین هم په دې برخه کې راځي، خپله ناظر د نظام هم په دې چې دولت دی هغه هم په دې برخه کې راځي، خپله ادارات ساختارونه هم په دې برخه کې راځي. مونږ د هیڅ لحاظ دې شي ته آماده نه وو چې مونږ دا کار کړی وی. دا یوه برخه. دویمه برخه دا و چې ضرورتونه د 2001 نه دې پلو چې کله د طالبانو نظام د نړیوال ټولنې په واسطه باندې سقوط وکړ، دلته دنیا ټوله راغله، افغانان خپل هم راغلل د بیرون د هیواد او ضرورتونه د اندازې نه زیات وو. ولې ساختار د هغې ضرورتونو تکافو نه کوه چې ضرورتونه پوره کړی شي. نو د دې ضرورتونو په اساس باندې عجله ډیره زیاته وشوله چې څنګه موږ دې ته رسیدګي وکړو. هغه سیستم سازي باندې چې سرمایه ګزاري باید شي په هغې شکل باندې ونه شوه. اوس نو د دې ضرورتونو دپاره زموږ سره بین المللي ټولنه هم چې وه هغوی بې د دې نه چې زموږ د ټولنې یو صحیح درک ولري، صحیح شناخت ولري او زموږ په رښتینې ضرورتونو باندې داسې پوه شي چې هغه پایداره واوسي، دوامداره واوسي او په آینده کې ترې استفاده وشي. کار په موقتو پروسو باندې وشو ترڅو هغه ضرورتونه د منځه ویسي. او هغه دا چې مثلا که مقرراتي طرز العملونه په نور دنیا کې په اروپا کې څنګه دي، امریکا کې څنګه دي، هغه راوړل شول په افغانستان کې د تطبیق لپاره وړاندې شول. فقط نوم یې بدل شو، که چیرته په فرانسه کې د فرانسې په ځای افغانستان ولیکل شو، که په بلجیم کې هغې په ځای افغانستان، یا په امریکا کې افغانستان، نور هماغه طرز العمل چې د هغې مملکتونو دپاره یو انکشاف مملکت دپاره، یو پرمختللي مملکت دپاره جوړ شوي پروسې د داسې یو مملکت دپاره چې هغه لا تر اوسه پورې په دې جوګه نه دی چې کوم نظام ولري، داسې پروسې راوړل او بیا د داسې یو ټولنې دپاره چې دومره داخلي جنګونه یې لیدلي اوسي، ساختارونه یې د منځه تللي اوسي، بشري منابع په هغې شکل باندې چې ضرورت ورته لري ونه لري او دې ته ورته نور ډېرې مشکلات او ننګونې ولري. دا امکان نه لري چې دغه پروسې دلته عملي کړی شو. دا بل مشکل و چې موږ ونه شو کولی چې نظام په خپلو پښو باندې ودرو یا دوامدارې اقتصادي طرحې ورته ولرو. دریمه برخه د نړیوالو ټولنو د نړیوالو همکارانو دلته کار کولو. متاسفانه غټ تعداد یې داسې و چې هغوی په دې باندې ډېر کار نه کوو چې زه څنګه ځان سره یو خپل کاونټر پارټ یا سیال
دغه ټرین کما تربیه کما او په مرور د زمان باندې دا کس بیا زما ځایناستې اوسي دې لپاره کار نه کېده. زیاتره کار دې دپاره کېده چې خلا څنګه موجوده اوسي چې د هغې خلا نه په دوامداره شکل باندې زما دپاره د کار فرصت اوسي، زه دلته اوسم، ما ته معاشات راکړی شي، امتیازات راکړی شي. دا ډېره غټه خلا وه. دې ته موږ هم متوجه نه وو، که ورته متوجه په ډېرو کمو برخو کې ورته متوجه. نن چې موږ د مشکلاتو سره مواجه یو، غټ دلیل هم دا دی چې موږ هغه خلک چې زموږ سره همکارانو کار یې کاوه، خپل سیال په لازمه توګه باندې تربیه نه که وی نه روزلی شو. څلورمه برخه بیا هم راځمه ضرورتونو او د نابلدتیا د دواړو ترمنځ یو بل فضا ایجاد کړل. هغه دا و چې زموږ تاجر دې ته لیوال وي زه څنګه ډېرې پیسې پیدا کړی شم، دې نه څنګه استفاده وکړی شم، بید دې نه چې خطرات ته مو متوجه اوسي، بید دې نه چې پیشبیني اوسي چې د دې عواقب به څه اوسي. یو مثال د دې مثلا کابل بانک سقوط و. کابل بانک په اول کې ډېرې پیسې راټولې کړې، 1 میلیارډ نه زیاتې شوې، توجه زیاته وه، په ډېر لږ وخت کې په ټول افغانستان کې تمرکز د نمایندګۍ افتتاح کړلې، سیستمونه یې راوړل. خلکو تربیوي پروګرام متاسفانه به داسې و چې یو میاشت کې به کس بیا د یو نمایندګۍ امریت ته رسېده چې دا په هېڅ دنیا کې نظیر نه لیدل کېږي، په کال کې نه رسېږي. هغه نو بیا وروسته هغه عواقب یې موږ ولیدل. په اول کې شک نشته چې ضرورتونو په اساس باندې خلکو پیسې هم راوړي، دوی ګټه هم کوله، او دې ته ورته نورې ډېرې پروسې وي چې په هغې وخت کې باید د نظارت لاندې نیول شوی او په یو میکانیزم کې اچول شوی وی تر څو مؤثر استفاده ترې شوه، هغه ونه شوه. دا ټول یعنې مجموعه د دې مشکلاتو سره یو ځای شوله او نن نتیجه یې موږ بیا ګورو. د بانکونو د ادغام نظریه ما ورکړې وه په اول کې. جمهور رئیس اشرف غني په 2014 کې راغی. زموږ طرحه یو همدا وه چې موږ غواړو بانکونه مدغم کو، او هغې دپاره هم څو دلایل لرل. یو دا دی چې د افغانستان اقتصادي بازار ډېر وړوکی دی، تعداد د بانکونو زښته ډېر و. په هغې وخت کې 14 بانک و. د اکثریت بانکونه چې وو دوی په تاوان کې وو، په خساره کې وو، ضرر کې وو. دلیل یې دا چې مشتریان سره تقسیم شوي وو، لږه لږه ګټه هر چا ته رسېده، ولې مصارف یې ډېر لوړ وو. هر بانک د نیټورکینګ دپاره مصرف لري، د انټرنیټ مصرف لري، معاشات لري، ترانسپورټ لري، نمایندګۍ لري، همداسې ډېر زیات مصارف لري. د دوی مصارفو پرداخت یې لرلو، ولې د عاید سرچینې ډېرې محدودې وي. موږ غوښتل چې د عاید سرچینې سره باید په داسې شکل مؤثر تقسیم شي تر څو بانکونه مفاداره اوسي، زندگی زیاته اوسي، او د خلکو د کار وسیله پکې دوامداره اوسي. دا نه چې وروسته مشکلات دومره زیاتې لکه د کابل بانک یا د نورو یا بانک انکشافي چې موږ ته هغه ته رسیدګي بیا سخته شي، او په نتیجه کې اعتبار د خلکو په بانکونو موږ د لاسه ورکو، بیا به دا ډېر غټ مشکل زموږ دپاره. دا یو فیکټر و. دویم فیکټر پکې دا و چې موږ دولتي بانکونه، خصوصي بانکونه او بهرني بانکونه څانګې لرلې. موږ په دې درې بانکونو کې خدمات یو شان لرل. ټولو بانکونو جاری حسابونه، پسنداز، میادي حسابونه، او دا بانکونه. تخصصي بانکونه موږ نه لرل. مثلا که چاته د زراعت په برخه کې ضرورت، موږ زراعتي بانک نه لرو. که صنعت کې موږ لرو، صنعتي بانک موږ نه لرو. یا که صادرات او واردات برخه کې کوم ضرورت لرو، موږ دا بانکونه نه لرل. پخوا هم لرل، هغه هم د یو متاسفانه په هغه وخت کې ساختار داسې جوړ شو چې بانکونه ونه شو کولی چې په شرایطو ځان برابر کړي، د منځه لاړه. بیا هم خپلې خبرې ته ګرځم، د هغې دلیل هماغه چې موږ نابلدتیا زیاته وه، هغه بانکونه زموږ څخه د منځه لاړ، په ضد چې احیا شوی. بهرحال هغه یو بل جدا بحث دی چې بیا پکې که وخت دغه ورابه شو، که نه خو بیا بل وخت پکې مشخص بحث وکړو. بحث د ادغام په اړه باندې چې وکړو، نو موږ غوښتل چې د اختصاصي بانکونو دپاره یو زمینه سازي شوي اوسي. هغه بانکونه چې د دې فرصت نه لري چې ډېره فایدهمند اوسي او همیش په ضرر کې اوسي، هغه موږ دې ته محول کړو چې اختصاصي خدمات ورکړي تر څو با مفاده مو اوسي، مؤثره مو اوسي، او اقتصادي رشد کې خپل سهم پوره کړی اوسي یا ایفا کړی اوسي. دا دویم دلیل. دریم دلیل دا چې دولتي بانکونه چې ډیره زیاته سرمایه گذاري پېښې وه، د دوی خدمات هم ما یو شی خدمات ورکول. موږ غوښتل چې دا خدمات داسې وکړو چې د دوی ترمنځ هم دا تقسیم بندي وکړو. البته دا تقسیم بندي په دې شکل باندې باید وشي چې دوی د دې عادي خدماتو څخه
د اختصاصي خدماتو څخه د دواړو څخه جدا ووسی. دوی په هغه برخه کې کار وکړي چې دولت مرکزی بانک په هغه برخه کې کار نشي کولای. یو نظارتي رول دی د مرکزی بانک، یو خدماتي رول دی. زمونږ پیشبینی ورته دا وزمانه هم دا نظر دی چې مونږ د هغه بانک مرکزی د خدماتي رول نه وباسو، فقط نظارتي رول ته پریدو. خدماتي رول کې راشي دولتي د نور بانکونه چې دوی خدماتي رول ادا کوي. هغه څه دی؟ هغه دا دی چې په هغه ولایتو کې چې پیسو ته ضرورت او د نور بانکونه رسیدګي بانک مرکزی رسیدګي نشي کولای د خپل نظارتي مسولیتونو په دلیل باندې دی بانکونو ته د فرصت ورکړي شي. دا بانکونه د خپل نور بانکونو څخه بیا وجوره اخلي او میکانیزم شته چې څنګه کار وکړي. نو دوی د خدمات ارزکي ورته